سلامونه دوستانو، نن غواړم د کور میډیا څخه تاسو ته داسې یوه طریقه وښیم چې د هغې له مخې تاسو کولی شئ چې خپل عکس فول سایز د واتساپ لارې یو چاته ولیږئ. د هر څخه د مخې تاسو کور میډیا لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. راځو دلته لکه دغه دوست چې ما خپل پاسپورټ لیږلی هغه وایي چې انجینر صاحب دا سم نه ښکاري، نو د دې له مخې موږ کولی شو چې دغه عکس په سمه طریقه ولیږو. دې لپاره راځو په دې پینګ علامه کلیک کوو، بیا راځو ډاکومنټ باندې کلیک کوو، بیا براوز ادر ډاکومنټ باندې کلیک کوو او دلته په دې درې کرښو باندې چې چپ اړخ کې ښکاري په دې کلیک کوو او بیا راځو ریلمي ته. ریلمي زما موبایل دی، د موبایل میموري ده، نو دلته ننوځو. دغه عکس ما په ډاکومنټ فولډر کې سیف کړی، نو زه ډاکومنټ فولډر پیدا کوم. ډاکومنټ فولډر دغلته پروت دی، نو په دې باندې کلیک کوم او دا ورلیږم. منتظر پاتې کېږو چې دا عکس ور ورسیږي. دغه طریقه ډېره اسانه او مفیده طریقه ده چې اکثره ځایونو کې ورڅخه استفاده کېږي. دا چې تاسو ګورئ عکس ور ولېږل شو، نو زما دوست به ماته حتما مثبت جواب راکړي چې دا عکس سم ښکاري که نه ښکاري. دغه طریقه د ډېرو دوستانو فکر ورته نه دی، نو هیله لرم چې تاسو ته هم مفیده تمامه شي. بله طریقه دا ده چې تاسو د خپل واتساپ سیټینګ ته لاړ شئ چې دغه درې ټکو باندې کلیک کړئ، سیټینګ ته راشئ او دلته سټوریج ان ډیټا ته لاړ شئ او بیا لاندې فوټو اینډ کوالټي ته لاړ شئ، میډیا اپلوډ کوالټي البته، بیا فوټو اپلوډ کوالټي ته لاړ شئ او دلته درې اپشن دی. اټو ریکمنډ هغه دی چې په خپل سر باندې سایز انتخابوي، بیسټ کوالټي هغه دی چې تر ټولو ښه کوالټي، او ډیټا سیور چې دی هغه د هغه کې استعمالیږي چیرې چې انټرنیټ ضعیفه او ښه موږ غواړو یوازې عکس دې ورشي خو په کوالټي کې څه کینی، ولې بیسټ کوالټي ښه کوالټي ده، نو د دې لپاره بیسټ کوالټي انتخابوو او اوکې کوو. هیله لرم چې دغه ویډیو تاسو ته مفیده او ګټوره تمامه شي. یو ځل بیا یادونه کوم چې کور میډیا لایک، سبسکرایب او شیر کړئ. مننه.